هغه د بشر د حقونو هغه معنا څه پاتې یو اجرتي حلقې کړنه د چې افغانستان په وړاندې باندې تر سره کړي دغسې یو بزدله دشمن په وړاندې لکه افغانان چې لري د خپل ځان ناکامۍ، د خپل ځان بدبختۍ، د خپل ځان پروستوالی او خپل ستونزې په یو نوع باندې په بل هیواد باندې اچول. د ملګرو ملتونو نه، د امنیت شورا نه، هغه ملګري ملتونه چې د خلکو کورونه وران کړي او په یوازې باندې خیمه وویشي. پاکستان کوم هدفونه لټوي؟ په همدغه یوه کال کې 3 لوی جګړې ورته راوړي دي. د خپل ولس د غولېدو مسله، د افغانستان د ولسونو مشترک دښمن د پاکستان اجیره اردو، هغوی اوس پاکستان ته دا نه وایي چې زه تا نه حقوق غواړم. دغه ټول موارد په دې باندې دلالت کوي چې افغانستان اوس له هغې مرحلې راوتلی د یو مقتدر نظام ده. یو خوا وایي چې موږ هلته د وسلوالو ډلو مرکزونه په نښه کړي دي. دغه اجرت د امریکایانو اجرت ده. د هغوی شعار معلوم دی، د هغوی تګلاره معلومه ده. دا شهکاري ده، دا متانت ده، دا پرمختګ ده. یوازې پښتونخوا نه، حتی په خپل اسلام آباد کې دننه اوس تهدید موجود ده. بسم الله الرحمن الرحیم. دا سیاق درنو لیدونکو سلام. د پاکستان پوځي رژیم یو ځل بیا د افغانستان پر خاوره باندې تیری کړی. د افغانستان خاوره بمبار کړې ده او د افغانستان په پکتیکا او ننګرهار کې د ولسي خلکو کورونه، جوماتونه او یو مدرسه بمبار کړي دي. په دې کې زیاتو ولسي خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. پاکستان دا په پرله پسې ډول څویم ځل دی چې په افغانستان کې پر ملکي خلکو باندې بریدونه کوي او ملکي خلک شهیدان کوي. خو تر اوسه پورې دوی نړۍ ته، د پاکستان ولس ته او د افغانستان دولت ته هغه څه په ډاګه نه کړل چې د هغې له وجې دوی بریدونه کوي، او نه یې ثابت کړه چې دوی په چا باندې بریدونه کوي او د دوی هدف څوک دی. د پاکستان د دې تازه بریدونو په تړاو باندې نن د سیاق په سټډیو کې را سره ښاغلی روح الله هوتک صاحب دی چې لیکوال، شنونکی او د چارو څارونکی دی. هوتک صاحب تاسو ته د سیاق سټډیو ته هرکلی وایو. سلامت. هوتک صاحب، د پاکستان د تازه بریدونو او د هغې وروسته چې دوی کومې څرګندونې کړي دي چې موږ د ټي ټي پي او د داعش مرکزونه په نښه کړي دي، د پاکستان دغه منطق ته په څه نظر ګورئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. جناب احساس صاحب، تاسو د تاسو تخنیکی همکارانو، محترم لیدونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. علیکم السلام. لومړی اجازه راکړئ د مقدس مبارکې د رمضان د میاشتې په تړاو باندې د غیر تقدس او دغه ترڅنګ دغه مبارکه میاشت کې د پاکستان د دغه نازوان مردانه برید په له امله د شهیدانو، د ټپیانو د دغو په مورد باندې تسلیت مراتب تاسو او د تاسو له طریق محترم لیدونکو سره شریک یم. الله جل جلاله د شهیدانو شهادتونه قبول کړي او ټپیانو ته الله جل جلاله عاجله شفا ورکړي. ما مخکې کله زیات په دغه سیاسي تحلیلونو بحثونو کې ځینو ژورنالستانو په ځوابو کې همیشه د پاکستان د نیابتي حلقې په نامه باندې یو اصطلاح کاروله، او دغه داسې یو اصطلاح وه چې ما داسې فکر کاوه چې دوی به په مکمل تحلیل کې دننه داسې عمل تر سره کوي چې دا یو پراکسی دی، یو نیابت ده. خو د دوی روزانه کړنې د خپل ملت برمته کونه، د خپل سیمې په سطح باندې له هیوادونو سره شدت، د یوې لارې نه خپلول، د ستونزو ایجاد، د نورو خاوره، حریم مقدسه پاکه، اصطلاح مبارکه میاشت، ارزښتونه، اسلامي ورورولي، ګاونډیتوب، دا ټول له پښو لاندې کول دا د یو نیابت کار نه ده، بلکې دا د یو اجرتي اصول دغه ټول دا د یو اجرتي اجیر کار ده. پس د پاکستان رژیم، د پاکستان کې میشته حلقه، په پاکستان کې دغه استبداد، دا ظلم، دا بربریت، دا د یو اجرتي لاسپوڅي یا د اجرتي حلقې کړنه ده چې د افغانستان په وړاندې باندې تر سره کړي. دا برید له بده مرغه د افغانانو د حریم نقص ده، د ښځو د ماشومانو په شهادت رسونه ده، ورسره د خاورې په وړاندې باندې بدکتنه ده، د افغانستان د همسایه‌توب او د وګړو په وړاندې باندې ننګونه ده، د ملي او بین المللي ټولو کنوانسیونونو، پریکړو، قوانینو او قواعدو په پښو لاندې کونه ده. فکر کوم چې د افغانستان ملت به دا کړنه د دوی ونه بخي او د بخلو جوګه هم نه ده.
ځکه د موږ پالیسي یعنی د افغانستان پالیسي او د پاکستان پالیسي ډیره سره ښکاره ده. په دې باندې د پاکستان ملت خپل قضاوت وکړي، هغه سیمه ییز هیوادونه د په دې قضاوت وکړي. موږ له نن یوه اونۍ مخکې د تیرې جګړې 3 تنه اسیران د همدغې مبارکې میاشتې د تقدس او د ښې ورورګلوۍ او د اعتماد د رامنځته کېدو په خاطر باندې خوشې کړله. او دا هغه څه و چې موږ د درېمګړو هغه مخ ومانه د سعودي عربستان چې یو ښه نیت وښودل سه، ولیکن د پاکستان پالیسي د تعامل پالیسي نه ده، د افغانستان په وړاندې باندې نادود او د سیمې لپاره بې ثباتي زېږوي. پرله پسې موږ وایو چې نړیوالو اصولو سرغړونه ده، د بشر د حقونو نه سرغړونه ده، خو دا په پرله پسې ډول باندې تکرار کوي د افغانستان خلکو ته، دغسې کورنیو ته چې هغوی زیانمنې کېږي، دغه خلک چې شهیدان شو، هغه د بشر د حقونو هغه معنا څه پاتې ده، هغه د نړیوالو اصولو معنا څه پاتې کېږي چې د پاکستان په وړاندې یوه چوپتیا هم ده. د پاکستان په وړاندې باندې د ملګرو ملتونو چوپتیا یو عامل درلودلی سي، او عامل هم ډېر صریح ده او په واضح توګه باندې جناب احساس صاحب د سترګو کېږي. له بده مرغه چې د افغانستان سره د ملګرو ملتونو اړیکې شکېدلي دي، پرې دي، تعامل کې نسته، رسمیت نه ورکوي. غربي ټولنې په دې برخه باندې تور سوری غوړولی ده. لوی قدرت امریکا او یا لوی ښکېلاکګر چې په نړیواله سطحه باندې دننه یوازې د خپلو منافعو ته ارزښت ورکوي، حتی د ملګرو ملتونو قواعد یې له پښو لاندې کړي دي. هغه هم د دغه ملګرو ملتونو په سر باندې یو لویه درنه ډبره بللی سو چې د افغانستان په مورد باندې یو طرفه انزوا حاکمه کړې ده. هوتک صاحب دلته یو برعکس خبره ده، همدغه ملګري ملتونه د افغانستان نه غوښتنې لري، هر ورځ غوښتنې لري. دا ملګري ملتونه د بشر دعویداري کوي، دا چې هغه کومې غوښتنې د افغانستان نه کوي. افغانستان د اوس د اسلامي امارت استازی په ملګرو ملتونو کې نشته، خو دوی په سر د هغې غوښتنه کوي، دا د دغې دعوې له مخې کوي چې موږ د ټول بشریت نه دفاع کوو. خو په دغسې مسایلو کې ولې بیا دوه مخې کېږي؟ ته ماته اجازه راکړئ جناب احساس صاحب، اصلي خبره خو دا ده چې دلته یو لوی استبداد موجود ده. دا یې ګروګان کړي دي، څوک چې ډوډۍ ورکوي فرمان هم ورکوي. او دا هغه نقطه ده چې امریکایانو په دې برخه کې د ملګرو ملتونو د یوې آلې په توګه یا له دغه زړو فرسوده کلماسونونو نه د استفادې په توګه پورې تر ننه پورې استفاده کړې ده. دا مؤثریت ډېر په نړیواله سطح باندې د منازعاتو د حل او د بشر د حقوقو د مدافعینو په چوکاټ کې دننه حقانیت نه لري، اصالت نه لري، توان نه لري او طاقت نه لري. یوه مسله پاتې د افغانستان په مورد باندې خو قضیه هم دغه ده، پاکستان ورسره اړیکې لري. پاکستان هلته په اکثره کنوانسیونونو کې غړی ده، په اکثره د امنیت په شورا کې دی، د افغانستان په مورد باندې لابیګري کوي، ستونزې ایجادوي. هلته د افغانستان غلط انځور په نړیواله سطحه باندې وړاندې کوي. دوی د رسمیاتو نه په استفاده باندې ملګري ملتونو په دغه موضوع کې خاموشه پاتې دي. یوه د بشر د حقوقو مسله ته ډېرې اساسي نقطې ته اشاره وکړله. د بشر د حقوقو کوم بشر؟ آیا د افسټین د جزیرې بشر یادوي؟ آیا د غزې د مسلمانانو او په دغه مبارکه میاشت کې د هغوی د وژنې، آیا په یو نامه باندې د اوربند رامنځته کول او بیا په سر دغه باندې په لسګونو او په سلګونو او حتی په شلګونو کسان باندې د ورځې په شهادت باندې رسول، په هغوی باندې قحطي حاکمول، د 15,000 کسانو لیست جمع شوی و د دې لپاره چې دوی به تداوي ته د مصر لپاره چې 15 کسانو ته اجازه ورکول. دا بشر حقوق؟ دا د بشر حقوق چې په مظلوم مسلمانان په نیمه شپه کې ماشومان له بمبار نه لاندې کې وروسته بیا له یوې میاشتې نه د بیا راپور نشر کې چې په دغه برید کې د پاکستان چې د ملګرو ملتونو د افغانستان په مورد باندې خپور کړی و چې دلته ملکي کسان پکې وژلي وو. کوم بشر؟ کوم ملګري ملتونه؟ هغه ملګري ملتونه چې د خلکو کورونه وران کړي او په یوازې باندې خیمه وویشي؟ په هیڅ صورت باندې د ملګرو ملتونه نه خپل مسیر پیژني، نه خپل اصالت پیژني، نه خپل کردار پیژني، نه د بشر د حقوقو متعهدین دي، نه یې افسټین محاکمه کړی سولی، نه یې دغه په مورد باندې جاج واخیسته. همدا برطانویان پرون راجګ سول د ننګ غټه نقطه باندې راغله د همدغه بشر د ننګینې افشاګرۍ په چوکاټ کې خپل شهزاده له شهزادهتوب له مسؤلیتونه نه ویست. سفیر په امریکا کې چې مقتدر سفیر و، هغې استعفا وړاندې کړله. ولې د همدغه امریکایان چې قضیه کې ورسره ښکیل دي، یو نه دوه سید هغه رئیس جمهورانې کوم یو د شرم سترګې ښکته واچولې، خو لا اوس هم جبلې بولي خبرې ته بیرته خپل اصلي هغه ته رسو. د نړیوالو سازمانونو نه، د ملګرو ملتونو نه، د امنیت شورا نه، د نړۍ دغه هیوادونو نه چې هغوی دعویدار دي د بشر د حقونو، چې هغوی د نړیوال نظم دعویدار دي،
چې هغوی په نړۍ کې د صلح دعوې لري، د دې ټولو نه کومه تمه کېدلی شي د دغسې یو بزدله دشمن په وړاندې لکه افغانان چې لري؟ زه فکر کوم چې دریمه درجه داسې یو هیواد یا دریم داسې یو نهاد چې منازعات حل کی، ستونزه حل کی، که د نړیوالو محکمه مسله ده، امریکا یې غړیتوب نه لري ځکه دی مرتکب په اکثر ځایونو کې وي. روسانو ډېره تخطي پکې کړې ده، د ویتو حق یو بدمرغي ده د امنیت په شورا کې، او دا د 5 لویو بدماشانو واک ده. دا 5 لوی بدماشان ټولې منافع د ځان لپاره برچیده کوي، ځان ترې راټولوي، په خپل تصاحب کوي او د خپل ځان لپاره یو نظام جوړ کړی دی چې نړیوال نظام ورته وایي. دا نظام څومره بدبخته نظام ده چې د خپل ځان لپاره د اټومي قدرت او توان درلودل مشروع وي او د بل چا د دفاع لپاره د نامشروع وي. ایران یې یادوي او که نور، یا په یوه جغرافیه کې دننه د خپلو تقدساتو او جغرافیې نه دفاع کول، دا د تروریزم په نامه باندې یاد شي، او په اوکراین کې د بیا حمایت کوي. په همدغه لوی قدرتونو کې افغانستان کې مبارزه له امریکایانو سره د تروریزم سره جګړه وه، خو په اوکراین کې د امریکایانو په وړاندې د روسانو په وړاندې باندې حمایت بیا دا مشروعیت لري. دا نظام او دا کنوانسون، دا فیصلې، دا قواعد د یو طرفه نه بولي. اساسه کوم اصالت ورکو دی ته په کوم عنوان یو بولو چې دای به راجع کېږي د ما نفع به کوي د امریکایانو د پاکستان په وړاندې باندې، یا د امریکایانو د ګټو په عنوان باندې، یا د برطانویانو د موخو لپاره، او یا هم په سیمه کې د لویو تحولاتو د لویو پروژو د تطبیق لپاره هیڅکله د افغانانو ننګه نه کوي. او تک بیرته راځو پاکستان ته. پاکستان کوم هدفونه لټوي؟ په پرلپسې ډول باندې په افغانستان باندې بریدونه کوي، بمباري کوي. تر اوسه پورې ونه ښودنی دنیا ته، ښودنی خپل ولس ته، ښودنی افغانانو ته وښودلو چې دوی څوک ووژلو، دوی څوک د دوی هدف و، او دوی چې څه وایي او څه شعار ورکوي هغه دوی ثابت کړه، یا دوی پیدا کړه یا یې پیدا نه کړو. خو په پرلپسې باندې دوی دې خطې ته ادامه ورکوي په نړیوال سټیج باندې، په ترکیه کې، په قطر کې، په سعودي کې. هلته هم دوی په دې باندې رسوا شولو چې تاسو څوک ګورئ، تر اوسه پورې پیدا کړی نه مو دی پیدا کړی. بله ورځ د دې د وجې نه د افغانستان او پاکستان ترمنځ جګړه وشوه او د هغې نه وروسته خبرې وشو. خو اوس بیا همغسې ورته عمل، د هغې نه بدتر عمل د څه هدفونو دپاره. ګوره درې سټیپو باندې به یې ورې تشریح کړو چې دا وګړي د ملت ور په دې باندې پوسي. مهرباني ډېر بخښئ. لومړی سټیپ دغه ده چې په ټیټه کچه باندې د ملتونو تر مابین د اذهانو انحراف پکې هدف ده، تر څو پورې د خپلو غلویو ورکړل سویو موخو د تعقیب لپاره د دغه ملت اختشاش په وړاندې باندې دفع کړي. لومړنۍ موخه ده، ځکه د خپل ځان ناکامۍ، د خپل ځان بدبختۍ، د خپل ځان پروستوالی او خپل ستونزې په یو نوع باندې په بل هیواد باندې اچول. دا هغه څه دي چې په عام محور باندې مخې ته پرتې دي او ټول خلک یې ویني. ځکه یې ویني چې په پاکستان کې ناامني ده، پړه به ځکه په افغانستان باندې اچوي چې اوس خو زه دښمن هلته تعقیبوم. خو بالعکس د دې مسلې د ملګرو ملتونو سازمان چې کوم یو د یونما راپور خپور کړی و په تیر د جګړې د ابعادو په باورید باندې، ټول ملکیان پکې په شهادت رسېدلي وو. دوی ویل چې موږ هدفمند بریدونه په افغانستان کې ترسره کړي دي، خو د افغانستان د افغانستان اواز چا نه اورېده. خو دا ثابته شوله چې پاکستان نادوده کړې وه. بیا د دې نتیجه دا وه چې په کور دننه یې خپل ملت، خپل سیاسیون، خپل لیډران راپورته کیږي او د ټوله پالیسي د افغانستان په وړاندې باندې له ننګونو ډکه بولي، نامشروع یې بولي، د تشنج د بدبختۍ زیږنده یې بولي او د دواړو ملتونو د ځپلو سبب یې بولي. دا یې دا ټیټه مرحله ده. دویمه مرحلې ته چې پاس ورخیزو چې له ښکې نه ور دوهمه سي، دا هغه مرحله ده چې د سیمې د بېثباتۍ لپاره یو اجرت ده چې اخیستل سوی ده. دغه اجرت د امریکایانو اجرت ده، دوی ته یې ورکړی ده او دا پوځ چې د دومره وخت پایېدلی ده د همدغه اجرتو بیې پرې کوي. هغه د ملت پروا هم نه ساتي، د ثبات پروا هم نه ساتي، د ګاونډیانو پروا هم نه ساتي. په لومړۍ درجه کې دوی په تمامه معنا باندې غواړي له خپل ځان لپاره تصاحب وکړي، ځان لپاره ګټه وکړي، افغانستان په وړاندې خطر پېښ کړي، د منځنۍ اسیا هیوادونو لپاره خطر پېښ کړي او ځان مطرح کړي، چینایانو نه غرامت واخلي، له عربو نه غرامت واخلي او یو نوع باج واخلي. دا باجګیرنه د دوی په همدغه رقم توروهنه باندې ده. دغه تورېدنه په افغانستان کې جغرافیه کې مهارتوب دوی نادیده بولي. په افغانستان کې مقتدر نظام دوی اعتنا نه ورته کوي. دی همدغه رقم غواړي چې افغانستان تور بازار واوسیږي، یو ضعیفه هیواد واوسیږي چې په هر وختو کې دلته خپل نیابت وپرځوي، د هر وخت لپاره دلته په نیابت کې دننه د نورو هیوادونو لپاره تهدید رامنځته کړي. د 15 کاله دا پالیسي مخته تللې او دا ثبات د منطقې په سطحه باندې له منځه وړی و. اوس د خپل ولس د غولېدو مسله
ډیره ده. هلته د بلوچستانو منشور موږ تاسو ولیدو چې هغوی د یو هیواد په توګه خپل منشور اعلان کړ. هغوی اوس پاکستان ته دا نه وایي چې زه تا نه حقوق غواړم یا ته ماته حق راکړه یا زما د وسایلو کې ماته برخه راکړه. هغه وایي چې زه ځانواکي غواړم، زه خپلواکي غواړم. همداسې پښتانه، همداسې په سند کې معاملې، د کشمیر مسله، دغه ټول مسایل دي د دې حالت چې یو کړکېچ ته رسېدلی دی، په پاکستان کې یو نازک حالت ته رسېدلی دی. آیا پاکستان غواړي چې اوس د یو بیروني دښمن په توګه باندې د افغانستان معرفي کول؟ تر اوسه پورې هندوستان باندې زور ونه رسېدو. یو دروغجنه جګړه وه چې خپل یو قوانین یې پکې بدل کړه، خپل ځان ته پکې امتیازات هم واخیست پوځیانو، خو په هند باندې وکتل چې زور یې پرې ونه رسېد. اوس افغانستان ته مخه کې دلته د یو خارجي دښمن جوړول دي، دغه داخلي مسایلو چوپ کول دي او که نه بله لوبه ده چې دلته غواړي په دې سیمه کې. دواړه احتماله موجود دي. د لویو لوبې موجودیت مې په لومړي سر کې درته ویلې چې هغه له پراکسي نه خبره وتلې د اجرتي مسلې ته تللې ده او د اجرت کار همدغه وي چې د لویو اهدافو لپاره ژمن پاتې شي. که نه وي د باګرام نیول او ټټر ورته وهل چې په خط مې اکمال که زه دا جنګ جوړولی سم. د باګرام د امریکایانو لپاره تصاحب کول او هغوی ته په واک کې ورکول دا خو د پاکستان غوښتنه وه. هغوی غوښتله چې دا کار په مخ باندې ویسي، خو دا چې امریکایانو علاقه نه درلودله دا بیل صورت ده. دوهم د خپلو داخلي تشنجاتو په وړاندې باندې د صدیرا رامنځته کول. یوازې پښتونخوا نه، حتی په خپل اسلام آباد کې دننه اوس تهدید موجود ده او دا تهدید د لبیک یا رسول الله یا د لبیک د ګوند له طرفه رانیولې بیرته ان تر دې پورې چې د داعش هغه مثبته برخه چې دوی تر پرونه پورې په خپل نستوړي کې د مار په توګه باندې ساته او د جمعیت اسلامي افراد او غړي او لیډرانې ور باندې شهیدانول، علماء پې ور شهیدانول او دغه ترڅنګ د نورو خلکو په وړاندې باندې استفاده کول د دوی لپاره ننګونه جوړه کړله. هغوی هم په داخل کې د دغې حلقې نه د سر د ویستلو لپاره تکل درلود. هغه څه چې د افغانستان د وګړو یا د افغانستان د سیاسیونو غوښتنه وه چې دا مار مساته، نه د تا لپاره ګټه کولی شي او نه هم د سیمې لپاره په خیر باندې ده. دا یې درېیمه نقطه ده. څلورمه نقطه بیا پکې دغه ده، دوی به نجاتي په کومې وینوان باندې خپل ملت ته مخ ورکوي. نه یې د خلکو په وزنه باندې صرفه کړې، نه یې د اقتصاد د رامنځته کولو او په دغه برخه کې د خدماتو د عرضه کولو لپاره صرفه کړې ده، او نه یې هم د دې لپاره چې په سیاسي لیوال باندې د ځان لپاره په همدغه یوه کال کې 3 لوی جګړې ورته راوړي دي. له هند سره یې راوړه، له افغانستان سره یې راوړه او له ایران سره یې سره دا جګړه ورته راوړه. څنګه د یو ملت په توګه باندې د داسې یو قیادت لاندې پاتې شي، خود به یې په وړاندې باندې بیلې ځانګړی موجودیت اعلانوي، خود به یې پښتونخوا په وړاندې باندې دغه دهشتګردي له وردۍ له شا پورې تعریفوي، خود به سند د دوی په وړاندې پخوانۍ داعیه راپورته کوي، خود به په کشمیر کې د دوی په وړاندې باندې له پاڼونو نه دوی عسکر راغورځول کېږي او په لرګیو باندې به وهل کېږي، خود به بغاوت رامنځته کېږي، خود به د له خپل موجودیت او له خپل نظام په وړاندې باندې ننګونه را پیدا کوي. دا د دوی ګناه نه ده د ملتونو، دا د همدغه اجرتي حلقې ګناه ده چې د بادار په اشاره باندې د خپلو ملتونو د ځپلو، د دغه مجازي جغرافیې د پاشلو، د دغه ملت د رټلو، وزلو او بربادولو او د سیمې لپاره د نامنۍ د رامنځته کولو لپاره یو هو تقصد په دوه خبرو کې چې د پاکستان مسؤلینو اعلان کړي دي، په دې کې یو تناقض موجود دی. یو خوا وایي چې موږ هلته د وسلوالو ډلو مرکزونه په نښه کړي دي، بل خوا بیرته وایي چې د اسلام آباد د مسجد د برید او په باجوړ کې په نظامیانو باندې د برید غچ اخلو. خو په باجوړ کې نظامیانو د دوی پوځیانو سره مخامخ جګړه کوله، په ساعتونو ورسره لګیا او جګړه یې کوله. هغلته د هغوی نه ولې خپل غچ نشي اخیستی چې دلته د افغانستان د مظلومو ماشومانو نه اخلي؟ انحراف همدغه ته وایي. د دوی دا غټه پالیسي چې راواخلي جناب احساس صاحب، دا وګوره د دفاع چارواکي د افغانستان لپاره ګوتڅنډنه او تهدید کوي، د خارجه وزارت بیا د روابطو او د اړیکو د جوړولو لپاره تکل لري. دا دواړه سرته نشي سره ورتللی. یو په دیو کې ته حتما بې واکه ده، یو په دیو کې حتما بې واکه ده. د ما په آن باندې ملکی حکومت واک نه لري. پوځیان یې دا اوس هم داسې یوه لوبه په داخل کې کوي لکه په فرضاً د اسلام آباد د حملې په مورد باندې شواهد موجود دي. دوی ویل چې دیو دوه نقل راغلل. یو نقل دا و چې دیو افغانستان نه هغه درلودله، دا سپورټ شوي او مرکزونه په افغانستان کې وو. بل راپور دا و چې دوی له افغانستان سره تګ راتګ درلود، در حاله چې ټول څوک د باجبول وو، څوک د ډمډولې وو او څوک په نوښار کې وو. او داسې خبرونه خپله د پاکستان نه هم راغلل چې د بلوچستان د موضوع د غلي کولو دپاره دا په لوی لاس دا کار شوی.
خبره درته کوم نه بیا دغه د ما مخکنی تشریح دا وه چې دوی هغه حلقه چې تر پرونه پورې په خپل لاس کې درلودله هغوی ته یې اړیې ورکولې په مستون کې هغوی لپاره یې هلته کمپونه جوړ کړي وو د هغوی لپاره یې خرچې ترتیبولې هغوی لپاره تسلیحات ورکول د سیمې د بېثباتۍ لپاره او هغه څوک و چې میانروا کسان وو توندروي د داعش سي دي هغه بیا د پاکستان په حلقه کې نه دي پراته کله چې د میانراوي خلک د استخباراتو له حلقې سره دننه د دغو اړیکو د پراکسي په چوکاټ کې دننه افشا کېږي توندروي راپورته کېږي د میانراوو مخه نیسي دغه برید ته رامنځته کوي هغه برید چې دوی له امکانات ورته برابر کړي وو له همغو منابعو نه په استفادې باندې خلک هم پاکستاني جای هم پاکستاني پلان هم په پاکستان کې جوړ کړی هم په اسلام آباد کې د دې لپاره چې دغه حلقې نه سر وباسي هغه حلقه چې غواړي په لویه پاراملیتي چوکاټ کې دننه د هغه چا لپاره چې په سوریه کې د دوی تمویل کاوه د هغه چا لپاره یې چې په یمن کې د هغه چا لپاره یې چې د لوی امریکایي زندانونو د خوشي کېدو لپاره یې ځانګړی منشور خاتمه شي ورته ټاکلې وه هغې ته د رسېدو لپاره د پاکستان له جغرافیې نه استفاده وکړي او د سیمې پر لاندې ننګونه جوړه کړي یا افغانستان ورباندې بدنام کړي یا روس کې تهدیدات رامنځته کړي او یا هم په ایران کې له اوسني تشنج نه هم په عمیق کې دننه استفاده وکړي زه اوس هم مطمئن نه یم چې دا تنها تر پاکستانه پورې محدود ده د تا خبره هم تر ډېره حده پورې که سړی صدق قرباني وکړي د دې لپاره چې اذهان مغشوش کړي او یو څه تصور رامنځته کړي چې دا په پاکستان کې نه ده ځکه دی خپله د دې تروریزم قرباني سوی ده کیدای شي د دې آباد په ایران کې له ډېر نه ډېر برجسته چې په اوسني ستونزو په دې مشکلاتو کې او دې کې به د پاکستان لاس بېشکه پکې موجود وي په پاکستان کې کوم ډلې چې راپاڅېدلي لکه بلوڅ او پښتانه او نور دوی ته د وسلوال او د ترهګر اصطلاح استعمالېږي په داسې حال کې چې د هغوی شعار معلوم دی د هغوی تګلاره معلومه ده تر څو پورې په دغه وضعیت ساتلی شي یو خو احساس صاحب د ترهګر کلمه د مسلمان په وړاندې باندې کارول که په دې باندې یو څه ګناهګارېږي نه خو واضح دا ده چې دا یوه ډېره نازواني او نامرده کلمه ده چې د مسلمان په وړاندې باندې ورانېږي او دا د یو کافر یو استخراج ده د هغوی رامنځته کونه ده او داسې په خپله خوښه تعریف یې ده په خپله خوښه تعریف یې ده اوس چې پاکستان د خپلو مخالفینو په وړاندې باندې استفاده کوي زه وایم دا ډېره نادوده ده دا هغه مخالفین دي چې دوی حق خوړلی دا هغه مخالفین دي چې دوی وزلی دي دا هغه مخالفین دي چې دا اوس د هغوی لپاره حق نه ورکوي هغه یې محروم کړي دي دې لپاره هم چې د ترهګر یا د تروریزم کلمه استفاده کېږي د هغه کافر په شکل باندې قیاسیږي زه فکر کوم دا به یوه غټه نادوده وي له دې ملت سره هوتک صاحب پاکستان دغسې یو څه وړاندې نه کړه چې په همدا ورځو کې تاسو به خبرونه لیدلي وي چې په تورخم کې په سلګونو میله وسله ونیول شو چې افغانستان ته راډول کېدله د ورانکاره کړنو لپاره او د هغې نه بیا پسې وروسته برید کېږي خو کومه دعوه چې په افغانستان کېږي دغسې یو ثبوت تر اوسه پورې نشته دی خو بیا هم د افغانستان سره دغسې یو ظلم کېږي بیا د افغانستان خاوره بمبار کېږي بیا د افغانستان ولس بمبار کېږي او دا افغانان ښکاره په ثبوت وړاندې کوي چې دغه وسله په تورخم کې ونیول شوه د پاکستان سخت وسله ده او دا چې د کومو کړنو دپاره رالېږل شوې ده چې خلک نیول شوي دي هغه اعتراف کوي چې زه څه دپاره رالېږل شوی احساس صاحب که داسې درته ووایم چې د پاکستان او د افغانستان د ملتونو مشترک دښمن د پاکستان اجرتي پوځ او له هغه نه ورپورته امریکا ده په دې کې به غلط نه یم د پاکستان د ولسونو د افغانستان د پاکستان د ولسونو او د افغانستان د ولسونو مشترک دښمن د پاکستان اجیره اردو پوځ او له هغه نه پورته امریکایان دي دا هغه څه دي چې په دې سیمه باندې ناروا او نادوده تحمیل کړې ده زه وایم چې تر پرونه تر بله ورځه د افغانستان خاورې تروریزم او دلته د مبارزې ډګر ګرځېده اوس یې ډیپو او امکانات په پاکستان کې تولیدېږي او د دې خاورې د ناامنۍ لپاره د دغه نعمت د له منځه وړلو لپاره ولې کارول کېږي ولې 325 میله وسله بېلابېله وسله او داسې وسایل چې هغه په ورانکارۍ کې ترې استفاده کېږي ولې افغانستان ته اجازه ورکول کېږي رالېږول کېږي ادرس هم پاکستانی او د کډوالو په هغه کې ده په موټرو کې دا هغه بدنامي ده چې د دې خاورې ته یا هم د خاورو باندې لورول کېږي دا ناروا ده افغانان خو غچ خبر هم شوې ده د ډېرو افغانانو غوښتنه هم ده چې غچ باید واخیستل شي او عاجل واخیستل شي او زر باید غچ واخیستل شي مونږ همدغه څو میاشتې مخکې د یو برید غچ اخیستی دی او د هغې غچ افغانانو اخیستی په هغې قرباني ورکول شوې ده څه باید وشي د ولس غوښتنو دپاره ولس ته باید څرنګه قناعت وي جګړې ته باید لومړیتوب ورکول شي پاکستان ته سخت ګزار ورکول شي دا یې جواب دی
په نړیوال سټیج خبرې په هغه ډول دي چې څنګه تاسو ویل چې نړۍ د افغانستان سره په هغې برخه کې هم هغسې برخورد کوي د افغانستان غږ نه اوري. څه باید وشي؟ احساس د ما کله کله سودا دې ته وي که 45 کاله پخوا افغانانو د پاکستان په مورد باندې دقسې یو غوڅ اقدام درلودلی لکه څنګه یې چې دا تیر ځل باندې د غچ اخیستنې لپاره استفاده سه، موږ به دومره قربانۍ نه وي ورکړي. موږ به نه میلیونونه کسان شهیدان درلودل، نه به مو ملک وران سوی وای. دا یو دا مې هغه دید مې هم دغه ده. خو دا وارې م وایمه هر کله چې په افغانستان باندې جګړه تحمیل سوې ده، د جګړې د تحمیل ادرس و ګودر پاکستان ده. د هر یوې جګړې د تحمیل ګودر دغه وه. د دغه ګودر نه د دا ځل لپاره د ما تعامل دغه ده د په صراحت باندې مې له ملت نه او له نظام نه غوښتنه دغه ده چې دا ملت نور د جګړې توان نه لري. هر نوع تحمیل سوې جګړه ډېره ښه پالیسي امارت روانه کړې ده. حتی د بندیانو د تبادلې لپاره هم مستقیما مذاکرات له پاکستان سره نه کوي. او په دې کې دغه پرمختګ د افغانستان د صلابت او حیثیت او د وقار د ساتلو هغه څلی ده چې د لومړي ځل لپاره افغانانو ترلاسه کړی ده. د داسې یو هیواد په واسطه باندې د دوی بندیان په لاس باندې ورکول کېږي چې د ده دفاعي ملګری ده، د ده ستراتیژیک ملګری ده او د هغو په غوښتنه باندې ورکول کېږي. دا ډېره ښایسته پالیسي ده، دا ډېره په جای پالیسي ده. د غچ اخیستنه مخامخ جګړه ته رامنځته کونه دا د پاکستان غوښتنه ده. او په دې جګړه کې ښکېل کېدا به فکر کوم د افغانستان د نظام لپاره او د افغانستان د ملت لپاره به دا عواقب ولري. که څه هم که عواقب یې په دې باندې راخلو چې موږ جواب نسو ورکولی، موږ په مختلفو برخو کې د پاکستان جواب ورکولی سو، خو په انتظار سره یې ښه ورکولی سو. انتظار یعنې عجولانه که څه هم د نظام مسؤلیت دا ده جناب اساس صاحب چې د افغانستان د جغرافیې، د حریم، د خلکو، د وګړو او حتی د شهیدانو پوښتنه وکړي او په خپل وخت باندې رسیدنه ورته وکړي. همدومره حق ورباندې لرو. خو د تیر ځل لپاره امتحان ورک او بیا له غنه وروسته هغه دروازه چې تر پرونه پورې د امارت په وړاندې باندې د خلکو اذهان دا و چې دا امارت د هغوی نیابتي ډله یې بوله، د هغوی وګړي دي او د افغانستان 5مه صوبه باندې جوړېدله. نن له هغوی سره موږ هم ډیپلوماتیک روابط قطري او هم مو پوله تړلې ده. په اقتصادي لحاظ باندې مو هم ټولې لارې او ګودرې ورباندې بندې کړي دي. د غچ اخیستنې لپاره مو په تاریخي لحاظ باندې د پاکستان سره په فرضي کرښه کې په ټولو پوستو کې عملیات ترسره کړل دي. موږ ماشومان په شهادت ورسول، د دوی پوځیان ژوندي راوستل او پرونه مالته د یو غټ پروتوکول په چوکاټ کې په درېیمګړي په واسطه باندې ور مخته کړل. دا شاهکاري ده، دا متانت ده، دا پرمختګ ده. خلاصه خبره مې احساس دا ده چې غچ اخیستنه د پښتو غټ قوي متل ده چې پور اخلي خو چې څومره بیړه پکې کوي تاوان پکې کوي. زه وایم چې د پښتنو او د افغانانو پر اخیستنه که په مجال او په مدار باندې وي چې موږ په یو بله لومه کې راګیر نسو، دا به د موږ لپاره خیر وي. هوتک صاحب یو بل بود پاکستان ځکه خپله لاس په کار کېږي دغه شننې څومره تاسې ورسره همغږي یاست. پاکستان ځکه خپله لاس په کار کېږي، بمبار کوي، برید کوي، وسلې رالیږي، ځکه چې ونه توانېده چې د افغانستان د اسلامي امارت مخالفین، د افغانستان د اوسني دولت مخالفین، د هغې سیاسي مخالفین، د هغې نظامي مخالفین یا د هغې فکري مخالفین دا سره راټول کړي، دا دې ته آماده کړي چې په افغانستان کې جګړه وکړي یا په افغانستان کې یو بل ناورین رامنځته کړي یا په افغانستان کې یو بله پیښه رامنځته کړي. او په دې باندې پوه شوي دي چې د افغانستان خلک هم نور جګړه نه غواړي، په خپل منځ کې هم نوره جګړه نه کوي او ټول خلک د افغانستان د هغه ګروپونو په وړاندې سره یو دي چې هغوی جګړه غواړي. دې تحلیلونو سره څومره همغږي یاست؟ احساس صاحب ګورئ، په افغانستان کې د نړۍ جمهوریت د ادارې د ړنګېدو نه سم عمومي عفو اعلانول دا د دې دلالت کوي چې په افغانستان کې نور د انتقام اخیستلو دروازه تړل شوې. یو بیا د اقتصاد محوره سیاست رامنځته کول او دې ته متحد کېدل او سیمې ته په دې برخه کې بلنه ورکول او په نړیواله سطحه باندې د تعامل لپاره دروازې خلاصول دا د دې دلالت کوي چې نه دا نظام د چا لپاره خطر ده او نه هم دا جغرافیه د چا لپاره د استفادې وړ ده چې هغه ترې استفاده وکړي. په ټول افغانستان کې سراسري امنیت راوستل او بیا د دغه ثبات لپاره ملت او نظام دواړه ملا تړلي و درېدل او تعهد ورکول غیر له پاکستان د نورو 5 هیوادونو ته چې له افغانستان نه تردید نه لري. دا د دې دلالت لري چې په افغانستان کې د ثبات لپاره هم نظام او هم وګړي ژمن دي. دا بل وارې د بل ځل لپاره نه د سیمې لپاره د بې ثباتۍ
نغاره ډنګوي او نه هم دلته چاته اجازه ورکړي چې له دې خاورې نه استفاده وکړي. دغه ټول موارد په دې باندې دلالت کوي چې افغانستان اوس له هغې مرحلې راوتلی د یو مقتدر نظام ده. دلته ډلې ټپلې نه پرېږدي. دلته د چا د رخنې لپاره، د چا د نیابت لپاره، د چا د زور ازمایي لپاره، د لوی قدرت لپاره د شطرنج د آلې یا د شطرنج د تختې په توګه باندې د استفادې وړ جغرافیه نه ده. موږ قرباني د روسانو په وخت کې ورکړله، هم خپل ازادي مو غوښتله، خپل نظام هم په خپله تعریفاوه او خپل منافع او خپل ګټو ته خپله ژمن وو. او که د امریکانو سره مو په 20 کلن بهیر کې دننه مبارزه د نظام کوله یا د اوسنیو چارواکو کله ملت یې دغه چې موږ باید حریت ولرو. موږ کې یا د امریکایانو یا د پاکستانیانو یا د غربیانو یا د عربانو یا د شرقیانو یا د ایرانیانو یا د چینیانو حلقه په غاړه کې ګرځولی یا مو درلودلی، موږ دا حالت نسوی ترلاسه کولی. موږ چې وحدت لرو برکت یې همدغه ده چې اراده مو کړې ده چې موږ په افغانستان کې دننه د چا نیابت نه کوو. اراده مو کړې ده چې د چا یوغ به نه وړو، نظام خپله جوړو او د خپل نظام تر شا پورې درېږو. دغه درېدنه د پاکستان لپاره مشروع نه ده. د پاکستان ګټې ورسره خوندي نه دي. د پاکستان لپاره تور بازار نه ده. د هغه لپاره مفت مسیر نه ده. د افغانستان له منابعو نه مفت استفاده نه شي. دغه ټولو ټکو ته په کتلو سره چې تاسو یاد کړل په 15 کلونو کې دغسې شوي دي، ولې نړۍ دې ته آماده نه شوله چې افغانستان په رسمیت وپېژني؟ که څه هم ډیپلوماټیکي اړیکې پراخه شوي دي، یو روسیې نه وروسته پاکستان، ایران، د سیمې هیوادونو، بیا د نړۍ هیوادونو. په دې کې تاسو څه ګورئ؟ سوریا ټوله نړۍ په څو ورځو کې په رسمیت پېژني، همداسې نور هیوادونه. بل دغسې انقلابونه چې په نړۍ کې په هیوادونو کې کامیاب شوي دي، هغه نړۍ ستایلي دي چې هغوی د خپلې خاورې امنیت نیولی دی، هغوی خپله خاورې کې ثبات راوستی دی، هغوی خپل خلک ځان سره ساتلي. ولې د دغو خبرو سره چې تاسې وکړلې، د دغه لاسته راوړنو سره بیا هم اسلامي امارت ونشو کولی؟ چینایانو د خپلو ازادیو د خپلو کمونیستي نظام د رامنځته کولو په درشل کې 25 کاله رسمیت له غربي نړۍ سره وپنځاوه. 25 کاله ووتل چې د چینایانو رسمیت ونه پېژندل سه. دا تاریخ موږ لرو. دغه ترڅنګ کفري نړۍ د افغانستان او یا غربي نړۍ په افغانستان کې یو ډېره بدنامه ماتې خوړلې ده. هغه ننګینه ماتې چې په تاریخي لحاظ باندې له تر اوسه پورې په هېڅ سټیج باندې د امریکا د جمهور رئیس له خولې نه ده پاتې سوې. کله باګرام یادوي او کله په جګړه کې ماتې او کله اخراج دا یادوي. دا ماتې ده. بله مهمه نقطه دغه ده چې په نړیواله سطحه باندې یو یکتاز و چې هغه امریکا وه او له امریکایانو سره افغانستان جنګېدلی ده. د دوی په ماحول کې چې څومره هیوادونه دي، که په مستقیم و 45 او که په غیر مستقیم و د ایران و روسیه و چین دا خلک هم موافقین و چې په افغانستان کې دوی اشغال ولري، څنګه به لغه تعهد راوګرځي چې دوی اوس هم ورته ژمن دي چې د امنیت شورا ورته وایي. د 2004 کال پرېکړه مو یېره ده چې له امارت اسلامي سره هر نوع تعامل نامشروع ده. کوم یو هیواد اوس هغه ماته کړې ده؟ که روسانو دغه مسله ماته کړې ده، خو اول یې فیصله وکړله چې له تور لیست نه ووځي یا د دوی د تروریزم له لیسته ووځي. که قزاقستان دا کار وکړي خو مخ ته سره تللي دي، خو د هغوی په وړاندې باندې زیات مشکلات دا اوس هم امریکایان زیږوي، جوړوي او رامنځته کوي، ځکه چې خپله ماتې توجیه کړي، ځکه چې عقده لري، ځکه چې د افغانستان سره اوږده دښمني لري او دا دښمني په ډېره سخته باندې افغانانو اخیستې، قرباني یې ورکړې ده او دوی ته په ډېره بې شرمۍ باندې تمامه سوې ده چې بیرته د راټولولو لپاره یو بهانه پسې ګرځي چې یو وارې بیا په افغانستان کې بیا د یو داسې مهره رامنځته کړي تر څو پورې د خټو پزه جوړه شي او دوی یو وارې بیا قدمونه پرې راواخلي. پاکستان د همغه عقدو، د همغه دښمنیو، د همغه ماتو نیابت کوي. ما مخکې اوله کې اشاره وکړله، درته مې ویلې چې دوی باګرام په اجرت باندې د امریکایانو لپاره له دغه مظلومو مسلمانانو نه چې په ګاونډ کې پراته دي د هغوی لپاره په جګړه باندې نیوه او د همغه لپاره یې اوس هم اجرت اخیستی دی. ډېره مننه هوتک صاحب. درنو لیدونکو له ښاغلي هوتک صاحب سره د نن بحث همدومره و. تر بیا د الله په امان.